په ځناورو کې یوه بیماري راوتلې ده چې د هغه د وجې نه 2 کسان د دنیا نه لاړل او یو کس چې دی نو هغه په هسپتال کې داخل دی. برای مهرباني تاسو دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. ویډیو مکمل ځان سره وګورئ. نن سبا خلک قربانو له څاروي اخلي خو تاسو د دې بیمارۍ نه ځان خبر کړئ چې په دې کې به کوم علامات وي او احتیاط کول موږ له څه پکار دي. انسان ته ولګي نو په هغه کې به کوم علامات وي او په کوم ځای کې دا لګېدلې دا بیماري او دا کومه بیماري ده. ملګرو دا د کانګو وایرس دا بیماري چې ده نو دا د ځناورو نه لګي انسان ته او د انسان نه بیا بل انسان ته لګي. ملګرو دا دومره خطرناکه بیماري ده چې دا کله یو انسان ته ولګي نو هغه چې دی نو 10% دغه چانس چې هغه ژوندی پاتې شي او 90% دغه انسان چې د دنیا نه تلو امکانات وي. 10% صرف چانس وي. دغه دومره خطرناکه بیماري ده. او دا کیس راغلی دی ملګرو په راولپنډۍ کې چې 3 کسانو ته دا بیماري لګېدل وه چې هغه اوس چې ویې کتل دا بیماري ورته لګېدلې وه کانګو وایرس چې هغه نه 2 کسان د دنیا نه لاړه او یو د هغه حالات ډېر زیات خراب دي. او په کانګو وایرس کې دی نو چې داخل دي په BBH کې داخل دي. ملګرو دې به علامات څه وي؟ دا چې کله یو ځناور ته وشي که نه ملګرو نو سپږې به پکې وي یا سپږې وړکې وړکې ځناور به پکې وي او دې به چمړه خرابه وي. چمړه به یې خرابه شوې سي ورسته شو غوندې به وي. او بل دا چې ټمپریچر به ډېره زیات وي. موږ له څه پکار دي ملګرو چې موږ چېرته هم څاروي خواله ورځو نو پکار چې موږ ماکس ولګو. د هغه نه پس چې موږ لاسپیلې ولګو څاروي اخلو هغه ښه مکمل وګورو. د هغه نه پس چې دا کله انسان ته وشي نو بیا به انسان ته هم کوم علامات وي. چې کله انسان ته دا وشي که نه ملګرو د هغه به ډېره زیاته تبه وي. ډېره سخته تبه وي. ټمپریچر به ډېر زیات وي او د هغه چې په پوزه باندې به اینه راځي ښه ډېره به اینه پرې راځي او په خوله باندې به هم اینه راځي. ملګرو دا حکومت دا خبره جاري کړله او دا په راولپنډۍ کې دا واقعه راغلې ده. خو ما تاسو ټول ته خواست دی چې هم څاروي اخلئ ځان دپاره قربانۍ دپاره اخلئ نو احتیاط کوئ چې ستاسو سره چېرته داسې ونشي دا بیماري ته ونه لګي. ډېره خطرناکه بیماري ده. د یو انسان نه بل انسان ته هم لګي. د بیراره مهرباني چې دا ټوله ویډیو تاسو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې د نورو ملګرو ته هم ورسي. زموږ پښتنو ته خاص کر نو چې څوک هم څاروي اخلي نو ډېر زیات احتیاط کوئ. د دې بیمارۍ نه ځان خبر کړئ.